دې نه وروستو تاسو ته پته ده چې موږ ټول الحمدلله په یو اسلامي ملک کې پیدا یو او ټول مسلمانان یو. موږ ته پته ده بلکې موږ الله تعالی موږ ته دا کلمه را نصیب کړې لا اله الا الله محمد رسول الله او موږ به د دغې کلمې د لاندې خپل ژوند تېروو. صحیح ده. دغه شانتې په دې کلمې د لومبني جز د الله تعالی جل جلاله مبارک موږ حمد و ثنا پیش کړله. د کلمې دویم جز حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم مبارک د هغه د تعریف لپاره زه انس ته په دې شعر سره دعوت ورکوم چې راشي कि मोहम्मद से वफातून तो हम तेरे है कि मोहम्मद से वफातून तो हम तेरे है ये जहाँ चीज़ है कि लोह कलम तेरे है. انس ته راشي او نعت پیش کتاب نعت. نبیانو کې د ټولو نه اوچت دی پیغمبر زمونږه پاک نبی حضرت دی نیغه لارې د اسلامي د ښودلي دا ښودونکی د تمام انسانیت دی دا جهان دی او که هغه بل جهان دی محمد خو هر جهان لره رحمت دی که پرون و او که نن دی که سبا دی هر یو دور لکه مینې علامت دی همیشه یې خیال ساتلی د امینو د جنګونو نه ښودلی نفرت دی چا چې لاره د نبي د خپله کړي د نصیبي شوی په حقیقت عزت دی په صادق او په امین باندې چې یاد دی محمد د غویونو نور استاد دی